یو ورور وایي د خور د واده 6 کاله وشول، زه کله هم د هغې کور ته لاړ نه شوم. د اختر یا برات په شپه به مور یا پلار کله کله ورتلل او کله کله به هغه راتلله. زما میرمن یوه ورځ ماته په ګیلو لګیا شوله او راته یې وویل: ستا خور چې کله هم دلته راځي، بې ادبه ماشومان یې زموږ د کور حالت بیخي ګډوډ کوي. د کور ټول سامانونو سره کار لري او زموږ ماشومان هم ورسره بې تربیه شول، او کله چې راشي د کور مصارف هم دوچنده شي. چې ځي مور دې ورته د صابون ډک کارټن، لباسونه، خوراکي توکي، نغدې پیسې هم ورکوي. مور ته دې ووایه چې دا زموږ کور دی، د خیریه بنسټ دفتر نه دی. په دې خبرو اورېدلو ډېر په غوسه شوم. یوه ورځ مې خور راغله، زوی یې د تلویزیون ریموټ مات کړلو. ډېر په قهر مې مور ته وویل چې خور ته ووایه چې زموږ کور ته یو اختر او بل اختر راځه او کوم توکي چې ورکوي هغه هم بند کړه. مور مې خفه شوله، څه یې ونه ویل. یو څو نرۍ اوښکې یې توی شولې. خور مې هر څه واورېدل، خو کوم شکایت یا دلیل یې ونه ویلو. مازدیګر 4 بجې شوې. خور مې ماشومان تیار کړي وو او ماته یې وویل چې ما تر اډې پورې بوځه وروره. ما ورته په دروغجنه لهجه وویل: پاتې شه خورې، مخکې خو به دې ډېرې شپې کولې. هغې راته وویل: نه ورور جانه، زما د ماشومانو د رخصت وخت پوره شوی دی. یو وخت مو د ورونو ترمنځ ځمکه او جایداد تقسیمېدلو. مشر ورور مې ډېر ټینګار وکړ چې یو خور مو ده، زموږ د ټولو مشره ده، هغې ته به هم حق ورکړو. زه مې میرمنې بیل کړم او راته یې وویل چې که خور ته دې حق ورکړو نو ما هیره کړه او د پلار کور ته د دایم لپاره ځم. زړې مور مې وویل چې د خور هم حق دی. ما دواړو ته کنځلې وکړلې. خور مې چوپ وه، هېڅ یې هم ونه ویلې. جایداد مو تقسیم کړو. خور نه مو په اسنادو کې د ګوتې نښان ولګولو او لاړله. د کور نه ووتله. یو زوړ څادر یې په سر و، هوا به یې ویښتان ښکاره کول، دی به په څادر خپل ویښتان پټول. موږ ورونه سره بیل شولو، د هر چا خپل کور او ژوند شولو. د میرمنې اوضاع مې د مور سره ډیره سخته شوه. هغې به ورته بدرد ویل. مور مې د خور کور ته لاړه او هماغلته وفات شوه. جنازه مو خپل کلي ته راوړله او دفن مو کړه. وختونه تېرېدل. 100 کاله وروسته ډېر غریب شوم. میرمنې مې ډېر بدخرچي کوله. یوازې یو وړوکی کور را پاتې شو. نور جایداد د لاسه تللی و. یو وخت راغی ډېر مجبوري راغله. یو زوی مې سخت ناروغ شو. قرضداره شوی هم وم. د زوی د عملیات لپاره 1,00,000 افغانیو ته ضرورت و. حیران پاتې وم. د کور دروازه خلاصه شوه. ګورم چې خور مې راغله. ما مې میرمن ته وویل چې د خور لپاره یو څه د خوراک آماده کړه. ښځې مې بدرد وویل چې بچیان دې وږي ناست دي او د خور غم در سره دی. خور مې زما تر څنګ کېناسته. ویلې: ورور جانه، خوراک ته نه یم راغلی، ځم بیرته کور ته ځان رسوم. خور مې له خپل دستکول نه د سرو زرو بنګړي راوویستل او راته یې وویل چې دا واخله او د زوی علاج دې پرې وکړه. زه ډېر خجالت وم، ورته مې نشو کتلی. د خور د سترګو نه اوښکې روانې شوې او مسکی شوله. وویل: کمقله، ستا مشره خور یم، ته مې ډېر په غېږ کې ګرځولی یې، په ما ګران یې. دا سره زر واخله او خرڅ یې کړه، خو چاته ونه وایي. بیا یې د دستکول نه د 10 افغانیو یو بنډل راوویستلو. ویلې: دا مې خزانه کې جمع شوي وي، د چرګانو هګۍ مې هره ورځ خرڅولې، هماغه پیسې دي. دا پیسې او زر یې پرېښودل او روانه شوله. شلېدلې څپلکې یې په پښو وې او هماغه شان زړه لوپټۍ یې په سر وه. د سر ویښتان یې هم سپین شوي وو. له دروازې چې وتله، چاودلې پوندې یې زما تر سترګو شولې. ډېر مې وژړل او خفه شومه. زړه کې مې ارمان پاتې شو چې یو څه وخت له خور سره کینم او ورسره د زړه خواله وکړم. د زوی علاج مې وکړ، عملیات یې کامیاب شو. راتلونکې پنجشنبې ته مې اراده وکړه چې ما او زوی به مو د خور کور ته ځو. خو د دوشنبې په ورځ خبر راغی چې خور دې د زړه د حملې نه وفات شوې ده.
لاړم جنازې ته یې 2 ورځې مې هماغلته تېرې کړلې. خپل وجدان راته ډېر پیغورونه راکول. په 2مه ورځ زما خورزي یعنې د خور لور یوه سور وړوکی ټوکر راکړو. ویل یې ماما مور مې چې کله مریضه شوله دا یې په روغتون کې ماته راکړ چې امانت یې ورته وسپاره. ما چې کله هغه غوټه خلاصه کړله یو وړوکی کاغذ و چې پکې داسې لیکل شوي وو: ګرانه ورورجانه، له تا نه نور هیڅ هم نه غواړم او نه مې در سره کوم حق شته. ما بخښلي یاست خو یو احسان را باندې وکړه. د پردیو خلکو په کفن کې مې خښه نه کړې. ستاسو د لاس او د پلار د کور کفن مې ارمان دی. دا مې د خور د دفن کېدلو 2مه ورځ وه چې خط مې ولوستلو.